السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د قزاقستان له سفیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اسانتیاو پر زیاتوالي خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې د هرات ولایت د والي مرستیال، د بهرنیو چارو وزارت د نمایندګۍ مرستیال او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رئیس په ګډون دواړو لوریو د سوداګرۍ د اسانتیاو او پراختیا د سوداګرۍ د حجم پر زیاتوالي خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال مولوي عبدالحق مخدوم او د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پخواني مرستیال عبدالحمید مبارز د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او مرحوم ته د دعا ترڅنګ یې کورنۍ ته د کورنیو چارو وزارت مشرتابه او خپل د خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړل. تیر کال د لغمان ولایت د پاسپورت مدیریت 10615 ټوکه پاسپورټونه ویشلي وو چې له جملې څخه 114 میلیونه او 94 افغانۍ د دولت خزانې ته انتقال شوي دي. د ارزګان د پاسپورت مدیریت تیر کال هیوادوالو ته 11504 ټوکه پاسپورټونه ویشلي چې له درکه د دولت خزانې ته 18 میلیونه او 150 افغانۍ عواید ټول شوي دي. د نشئی کروندو د له منځه وړلو په دوام نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو 90 جریبه کوکنار د بدخشان په کشم ولسوالۍ، 44 جریبه د لغمان په الینګار او دولت شاه ولسوالیو کې، څه باندې 40 جریبه په ننګرهار، 19 جریبه په تخار او 6 جریبه په سرپل ولایت کې له منځه وړي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.